د ډیرو ملګرو په غوښتنه باندې د ما ولا دغه یو نظم دی تاسو پښتنو ملګرو ته ډالۍ وي چې د نظم عنوان ده جنګ او نشه. د شاعرۍ آغاز مې خپلو پښتنو نه کړی، ورته نصیحت مې پکې جنګ او د نشو نه کړی، ځکه چې موږ پښتانه اکثر په نه خبرې شر جوړوو. خبره هیڅ نه وي خو موږ ورته وزر جوړوو. د کور خبره وي خو لاړه شي ملک ته وځي، شر ته نه جوړ شي تمچې او یا ټوپک ته وځي. د کور خبره وي خو لاړه شي ملک ته وځي، شر ته نه جوړ شي تمچې او یا ټوپک ته وځي. وړه خبره بربادۍ ته مکفي جوړه شي، د دوو قومونو سره خپلو کې بدي جوړه شي. وړه خبره بربادۍ ته مکفي جوړه شي، د دوو قومونو سره خپلو کې بدي جوړه شي. خو په بدۍ کې ګټه نشته، سراسر تاوان ده، هم د سرونو هم د مال هم د عزت تاوان ده. که مو یقین نه رسي هغو را غوښتنه وکئ، په چا چې تېرې وي بدۍ ترېنه پوښتنه وکئ. که مو یقین نه رسي هغو را غوښتنه وکئ، په چا چې تېرې وي بدۍ ترېنه پوښتنه وکئ. خو دا بدۍ او دا جنګونه موږ په څه جوړېږي؟ که سوچ پې وکړې نو نشه د دوی ذریعه جوړېږي. بس که پښتونه د نشې نه نوره توبه وباسه، خپلې پښتو خپلې حیا نه جامې مه وباسه. بس که پښتونه د نشې نه نوره توبه وباسه، خپلې پښتو خپلې حیا نه جامې مه وباسه. دغو نشو او دو جنګونو نه څه نه جوړېږي، که مستقبل ته د سوچ وکړو زندګي به دیاله جوړېږي. او تنها ویسه تنهایۍ کې خپل شعرونه لیکه، په پښتنو باندې غزلې او نظمونه لیکه. په مستقبل کې د څه کار څه مزدوري هم کوه، په پښتنو باندې رنګینه شاعري هم کوه، په پښتنو باندې رنګینه شاعري هم کوه. زویا پانا شو چران سر شوله، وایم چې دولې در پتر شوله. قدم ورو پلار زار هسته ده، هسته ده. قدم ورو پلار زار هسته ده.